سلامونه ګران دوستانو مینهواله بیا هم خره لاس بلې ویډیو ته په نوې ویډیو کې ما تاسو ته بیا هم د ډېره مودې بس بیا هم تاسو ته ویډیو راوړې د زینوس کمپنۍ په اړه چې زینوس کمپنۍ څخه زه بیا غواړم چې $12 ویډرا کړم یعنې $12 ما ته ګټه راکړه زه غواړم دغه $12 ویډرا کړم خپل باینانس ته نو مګر که چېرته تاسو غواړئ په دغه کمپنۍ کې کار وکړئ په دغه کې پانګه اچونه کوئ په دغه کې ګټه ترلاسه کړئ نو دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی لګئ تاسو کولی راسئ پکې لوګین سئ او په دې کې اکاونټ جوړ کړئ او په دې کې پانګه اچونه کوئ او ګټه ترلاسه کړئ ګورم ملګرو په دې کې پانګه اچونه له $50 شروع کېږي $100 $200 $300 همداسې څومره چې تاسو ډېره پانګه اچونه پکې کوئ نه ډېر پیسې پکې اچوئ نو تاسو ته به ګټه ډېره درکړي ګورم ملګرو ما $50 پکې اچولی $50 خیار مې $2 ویډرا کړي هغه ویډیو مې تاسو ته اخیسته اوس بیا غواړم $2 تر ویډرا کړم دغه $50 چې ما اچولی ما تقریبا $0.8 دغه د ورځې ګټه ماته راکړي سلام ملګرو دغه د ما پیسې مثلا چې دغه کمپنۍ کې ما اچولې دغه کې مې پانګه اچونه کړې ده دوی کار پکې او دغه ګټه ماته راکوي نو زیاتره ملګري پوښتنه کوي چې دا ګټه ولې سره فرق یې مثلا یو ورځ $0.8 دی یو ورځ $0.9 یو ورځ $0.40 نو ملګرو دغه کمپنۍ چې دا خپله وایي چې کوم کار چې موږ کوو که چېرې ګټه ډېره پرې نو تاسو ته پیسې ډېره درکوو او که چېرې ګټه به کمه وکړو نو تاسو ته پیسې کمې درکوو نو تاسو به ما پانګه اچونه پکې هغه به د ګرځېدو په حالت کې نو دوی به کار پرې کوي نو نن غواړم ملګرو چې دغه $12 چې ما کوم اویلیبل بیلانس ده $12.8 دا غواړم خپل باینانس ته ویډرا کړم د اکاونټ جوړول طریقه ډېره اسانه ملګرو لکه څنګه تاسو باینانس کې اکاونټ جوړوئ همداسې په دې کې هم اکاونټ جوړېږي نو دغه لینک ما ملګرو د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی لګئ تاسو کولی شئ راسئ پکې او اکاونټ پکې جوړ کړئ نو ملګرو دغه ویډرا لپاره به زه دلته راځم په دې درې ټکو ورته کلیک کوم سیده په دې کې په دې کې به زه ورته کلیک کوم ملګرو دغه دلته بیا ملګرو تاسو چې باندې ورته کلیک تاسو به راځئ په دې سیټینګ باندې ورته کلیک کړئ په دې سیټینګ ورته کلیک کوم ملګرو په دې باندې کله کلیک په دې کې اول مهم مثلا ملګرو سکیورټي پین د تر غوډه سکیورټي پین تاسو درنه کې تاسو ویډرا نه سکوئ دغه سکیورټي ریکویسټ سکیورټي پین باندې تاسو ورته کلیک کړئ په دې باندې کله کلیک ملګرو دا ملګرو په دې ما ورته کلیک کړم دلته به تاسو چې ورته کلیک کوئ بیا به ورته کلیک کوئ ریکویسټ په دې ریکویسټ به ورته کلیک ملګرو دغه نو دلته راته وایي چې a new security pin has been sent to your email keep it secret ښه ملګرو نو د ما سکیورټي پین مثلا د ما ایمیل ته راغی زه اوس ځم ویډرا اپشن ته سیدم ملګرو دغه په دې درې ټکو بیا ورته کلیک کوم په دې کې او دلته راځم په دې کې ورته کلیک کوم چې شي بزنس باندې سیدم ملګرو په دې بزنس باندې ورته کلیک کوم او دلته بیا کوم اپشن ورته کلیک کوم دلته راځي ویډرا اپشن په دې ویډرا اپشن باندې ورته کلیک کوم په دې باندې کله ورته کلیک نو دلته راته وایي چې مینیمم ویډرا سره $12 د ما $12.8 اویلیبل دی کنه نو زه غواړم $12.8 ویډرا کوم دلته ورته لیکم $12.8 مثلا زه غواړم خپل باینانس ته ویډرا کړم دا مې کله ورته ولیکم ملګرو بیا به زه راځم په دې پروسیډ باندې ورته کلیک کوم په دې چې ورته کلیک کوم دلته بیا راځي سلیکټ پیمنټ میتود ګورم ملګرو سلیکټ پیمنټ میتود په دې چې به زه ورته کلیک کوم او دلته بیا راځي چې شي ټیټار USDT آرتیفیشل په دې چې به زه ورته کلیک کوم نو بیا به راځم بیا په دې پروسیډ ورته کلیک کوم په دې چې به زه بیا ورته کلیک کوم دلته به زه راځم د خپل باینانس ته به ځم ملګرو خپل باینانس ته راځم سیده او د USDT ادرس به ورته راخلم دا موږ خپل باینانس راغلم ته به USDT ورته سرچ کوم USDT مسکر ورته سرچ کړم دلته راځي چې شي ټي آرتیفیشل کنه ټي آرتیفیشل باندې به زه ورته کلیک کوم ملګرو د مسکر ورته کلیک کړم دلته به دغه ورته کاپي کوم دا به زه ورته کاپي کوم ملګرو په دې کې دا ده بیرته به راسم همدغه کمپنۍ ته یا برنامې ته ملګرو دلته به هماغه ادرس ورته پیسټ کړم دا ملګرو هغه ادرس ورته پیسټ کړم نو دلته بیا راځي سکیورټي پین اوس زما خپل ایمیل د ملګرو چې ماته سکیورټي پین راغلی ده که نه راغلی ایمیل را خلاصوم ملګرو نو ګورم چې ماته زینوس کمپنۍ څخه کوم سکیورټي پین راغلی او که نه راغلی دلته ګورم ملګرو سکیورټي پین دغه ملګرو په دې سر کې تاسو وینئ چې ماته راغلی ده په دې ځای به زه ورته کلیک کوم د باندې چې کله ورته کلیک کوم ملګرو نو دلته راځي چې د سکیورټي پین دغه ملګرو وینئ دغه ځای کې به تاسو ورته کلیک او دغه به کاپي کړئ دا به زه کاپي کوم ملګرو دغه ده صحیح ده دلته راځي کاپي دا مې کاپي کړه دا بیرته راځم همدغه ته او دلته به دا سکیورټي پین به دلته ورته پیسټ کړم دا ملګرو او دلته به راځم بیا په چې شي په دغه ویډرا اپشن به زه ورته کلیک کوم په دې به زه ورته کلیک کوم نو دلته به میک سور دیټ آل ریکویسټ فیلډ اور فیلډ کرنسي انویسټ فاوند بیا ویډرا باندې ورته کلیک کوم ملګرو نو دغه ادرس شاید مشکل درځي بیا ځم باینانس ته راځم ملګرو باینانس ته سیده نو دغه ادرس بیا زه د دې کاپي کوم دا مې کله کاپي کړ بیرته راځم دلته دا تر راځم ملګرو بیا په دې ورته کلیک کوم سیده دا به زه پاک کوم د دې نه نو راځم دا به ادرس به زه ورته دلته پیسټ کوم دا ملګرو بیا به ویډرا اپشن باندې ورته کلیک کوم
میک سور دات all requests دلته ملګرو دلته به زه $12 ورته ولیکم صبر لږ ذره دلته به زه ورته مینیمم ویډرا وایم ملګرو $12 رسید دلته ویډرا اپشن باندې ورته کلیک کوم او دلته به زه ورته کلیک کوم 12 او دلته پروسیډ باندې ورته کلیک کوم سلیکټ پیمنټ میټود ټیټر اس ډي ټي او پروسیډ او والټ ادرس خو دغه ده او سکیورټي پین هم دغه ده ملګرو دغه ده او دلته په دې ورته کلیک کوم دلته راته وایي سی ویډرا واز ګریټډ سکسس صحیح ده ملګرو دلته چې ګو ټو ویډرا هیسټري په دې ورته کلیک کوم ملګرو نو په دې مې کلیک کوم ملګرو ګوره یو $12 چې ما ویډرا کړی دی هغه دلته سکسس ماته رسېدلی باینانس او بل په دې وایټینګ کې دا ملګرو تقریبا یو څو ساعته وخت ونیسي تاسو باینانس اکاونټ ته به راسئ ملګرو نو تاسو که چېرته غواړئ په دغه کمپنۍ کې کار وکړئ دغه کمپنۍ کې ما ډېر مخکې نه $50 پکې پانګه اچونه کوي ځکه زیاتره یوټیوبران ویلې چې زینوس کمپنۍ فیک ده زینوس کمپنۍ ستاسو پیسې خوري زینوس کمپنۍ کې پانګه اچونه مه کوئ نو ما دغه لپاره $50 پکې پانګه اچونه وکړم همدا دا به چیک کوو وګورو نو ما دا ملګرو دا $50 $12 ګورو یو وارې مې ډرا کړی $12 اوس بیا تر ویډرا کوم اولې بل بیلانس ګورو ملګرو یو $40 تقریبا اماونټ سپینډ کې پاتې ده همداسې پینډنټ کې یو څه پاتې ده همداسې ما پیکیج هم $7 پکې پاتې ده ګرځي ملګرو نو دلته ورځنۍ ګټه ماته هم نه کې نو که چېرته تاسو هم غواړئ په دغه کې کار شروع کړئ په دې کې پانګه اچونه وکړئ نو ملګرو د دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی لږ تاسو کولی شئ راسئ پکې جوین شئ او په دغه کې کار شروع کړئ او پانګه اچونه پکې وکړئ او کار چې د اکاونټ جوړولو طریقه ورته نه راتله نو ماته کمنټ کې ولیکئ زه به حتما تاسو ته ویډیو جوړ کړم د اکاونټ جوړولو ډېر ساده اکاونټ پکې جوړ کړئ که باینانس کې اکاونټ جوړوئ په دې کې هم همداسې اکاونټ جوړوئ فقط په خپل پاسپورټ باندې یا په شناختي کارت باندې یا په تذکرې باندې الکترونیکي تذکرې باندې به ایډنټي ویریفیکیشن به ورته کوئ او خلاص او پانګه اچونه پکې کوئ او کار پکې شروع کوئ نو ملګرو دا وه زموږ نوې ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي که ویډیو مو چېرته خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې مو خدای سپارم الله په امان مخ ته مو ښه شه